Welcome to Mr. Afghan English channel. السلام علیکم دوستانو مستر افغان چینل ته ښه راغلاست دوستانو زموږ د نن درس دی Many, much. many او much څومره دا زموږ د ګرامر په بخش کې دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو ده many او much نن به زموږ درس وي many much به انشاءالله په راروانو ویډیو کې ګورو many یعنی څومره د هغو شیانو لپاره استعمالیږي چې شمیرل کیږي یعنی countable وي دوستان هر هغه شی چې شمیرل کیږي د حساب وړ وي د شمیر وړ وي نو د هغو سره مونږه many کلمه کاروو many یعنی د هغو شیانو لپاره استعمالیږي چې شمیرل کیږي یعنی countable وي لکه Books. یعنی کتابونه له دې سره دوستانو مونږه د many کلمه کاروو How many books are there on the bag? How many books are there on the bag په کڅوړه کې څومره کتابونه دي دلته دوستانو مونږ دا نه وایو چې how much ځکه مونږ ویل many مونږ د هغو شیانو سره کاروو چې هغه countable وي شمیرل کیږي نو دلته دوستانو کتابونه مونږ شمیرلی سو حسابوی سو how many books are there on the bag په کڅوړه کې څومره کتابونه دي نو هر هغه شی چې هغه د شمیر وړ وي د حساب وړ وي نو له هغو سره موږ د many کلمه کاروو لکه how many books are there on the bag په کڅوړه کې څومره کتابونه دي girls یعنی نجونې دا هم موږ حسابولی سو شمیرولی سو هغه شی چې حساب کیږي دوستانو له هغو سره موږ many کلمه کاروو How many girls are in the school? How many girls are in the school په ښوونځي کې څومره نجونې دي دلته دوستانو موږ د many کلمه ورسره کارولې ځکه چې نجونې موږ شمیرلی سو How many girls are in the school په ښوونځي کې څومره نجونې pencils پنسلان دوستانو دا ټول هغه شیان دي چې موږ یې شمیرلی سو دا ټولو سره دوستانو موږ د many کلمه کاروو لکه پنسل پنسلان tables میزونه friends ملګري cars موټران دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځي که چیرې داسې زموږ چینل کې تاسو نوي یاست چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ